کوچنی ښار او بشمیره ودانۍ. دلته د هرې لوړې ودانۍ مخې ته ګڼې موټرې د تمځای د نشتون له امله پر سړکونو ولاړې وي. د ګڼې ګوڼې په دې ښار کې به ډېر کم داسې مارکیټونه ومومئ چې د موټرو لپاره ځانګړی ځای ولري، او که کوم مارکیټ په ځمکتل کې دې برخې ته پام کړی وي، خو اوس یې د موټرو تمځای پر هټیو بدل کړی. جلال آباد ښاریان هم په ښار کې د موټرو بې ځایه درولو سرګردانه کړي دي. دوی په دې برخه کې د مارکیټونو خاوندان ملامتوي چې په لومړي سر کې د موټرو لپاره ځانګړی پارکینګ نه دی پریښی. خو ځینې نور بیا په دې برخه کې د ښار جوړونې ریاست مسؤلین ګرموي چې له یوې خوا په ښار کې د نوي جوړېدونکو ودانیو څخه نظارت نه کوي، او له بلې خوا د مارکیټونو په خاوندانو زور نه دی راوړی چې د موټرو لپاره ځانګړی تمځای ولري. مارکیټونه چې جوړیږي باید پارکینګ ولري، دا ګاډي لاړ شي هلته دننه ودرېږي او دا خلک خپل د سکون سره خپل کار مخې ته یوسي. دا یو غټ مشکل دی د خلکو لپاره. باید دیو پارکینګونو ته لاړ شي، لارې په سر چې د شل خطرات دي، دا بعضې ډېر لوی ستونزې جوړ کړي دي ګاډو والا، بې ځای ودرېږي، ځای نه ګوري. اوس په دې لاره دومره زیات ګاډي ولاړ دي، رشکې ولاړ دي. دې وخت کې واجل مریض یا شي یو شي کم پیښه وشي، د خلکو لاره نشته چې یو خوا لاړ شي او طرف ته لاړ شي. لکه داسې چې هر مارکیټ والا باید دا په نظر کې ونیسي چې د ګاډو لپاره حتما یو پارکینګ یو شی جوړ کړي. په جلال آباد ښار کې که د موټرو تمځایونه کم تر سترګو کېږي، د دې تمځایونو خاوندان له موټر چلونکو غوښتنه کوي چې خپلې موټرې دې د ښار د مارکیټونو مخې ته نه دروي او د ښار لوی لارې دې نه بندوي. ډرایور څخه دا هیله کېږي چې ښار کې ګاډي ونه دروي. پارکینګ همدې دپاره دی چې ښار کې بیروبار کمي، خدای نخواسته ښار کې ګاډي ودرېږي، غلام تی کېږي او څوک یې پنچر هم دا پارکینګ مسؤلیت لري او دې دپاره پارکینګ ښه دی. دا ډرایورانو نه هیله کېږي باید ګاډي پارکینګ ته راوړي. ښار کې بیروبار جوړیږي، خلک بازارېږي، دکانداران برش جوړیږي، او دلته دا پارکینګ کې چې ودرې هر مسؤلیت نه خلاصې، هر څه نه بچې، او سفلیت کې پارکینګ ډېر ښه شی دی چې پارکینګ ته راوړي. پارکینګ همدې د خاطره جوړ شوی دی چې خلک باید همدې پارکینګ ته ګاډی راوړي. د ښار جوړونې مسؤلین دا مني چې په ښار کې د زیاتره مارکیټونو خاوندانو د موټرو تمځایونه په دوکانونو بدل کړي دي، او ځینو یې لا هېڅ دې برخې ته پام نه دی کړی. دوی وایي د هر مارکیټ خاوند باید د نورو برخو سربیره د موټرو لپاره ځانګړی تمځای ولري. په مارکیټونو کې اکثره ساحات هم شنه ساحه، پارکینګ، دا ټول خدمات باید په نظر کې ونیول شي. نو په دې باندې کوشش روان ده. خپل ولایت کې څو ځلې د محترم والي صاحب د هدایت لاندې مجالس نیول شوي دي، خبرې پېښ شوي دي. کوشش کوو د ښاروالۍ سره هماهنګه موږ بیرته همدغه پارکینګونه باید فعال کړو، ځکه ازدحام ډېر زیات دی او خلک زموږ ستاسې ډېر زیات مشکلاتو کې اخته دي. د ښار جوړونې مسؤلین وایي په داسې پلان کار کوي چې په پلي کېدو سره به یې له یوې خوا ښار پراخه شي او له بلې خوا به خلکو ته د کار کولو زمینه برابره شي. جلال آباد کلونه پخوا د کمو وګړو لپاره جوړ شوی و، خو اوس دا ښار د هیواد یو له تجارتي ښارونو څخه شمیرل کېږي. د دې ښار اوسیدونکي وایي تر څو چې په ښار کې جوړېدونکي تجارتي مارکیټونه د اصولو سره سم جوړ نشي او ښار پراختیا ونه مومي، تر هغې به له دغه ډول ستونزو خل ځورېږي.